نن چې مسلمان ته ووایې چې مسلمانه ښایسته دوکان دې جوړ کړی دی ډېره خواري کې، خو په دې کې دا چرس مه خرڅوه. دې بعضې اطرافو ته موږ لاړ شو، نوم بې نالو، ښکلې ښکلې ګیرې، سپینې خولې ټوپۍ په سر، دوکانونو کې ناست ښکاره چرس خرڅوي. 5 وخته مونځ د جمعې سره هم کوي، 4 میاشتې هم لګوي، کال هم لګوي، چرس هم خرڅوي، بنګ، پوډر، آیس. مسلمان هم دې کلمه مو ولې دا مسلمان ډېر زیات عذر لري. عذر یې دا دی بچي به مې څه خوري، د ده بچي دې ماړه شي او د خلکو بچي دې ټول پوډریان شي، په سړکونو دې پراته، خو چې د ده بچي ماړه شي. د ده ښځه دې کپړې او جوړې واچوي، د خلکو دې زنانه هم آیسیانې شي، ځوانان دې په آیسو اخته شي، ټول دې مړه شي، خو چې دا مړ شي. نو یو مسلمان په حلالو کاروبارونو کې یو کاروبار د حرامو دی، دا یو تی نشي ویستلی، دا یو بندولی نشي، او دیم وی یا الله 8 جنتونه راکه، او دیم وی چې زه په اسلام قرباني ورکوم، او دام چې کله کمل کې څوک د قرآن بې ادبي یا ګستاخي وکړي یا د نبي علیه السلام ګستاخي وشي، نو دام لګي په جامو کې نه زیږي او ټوپونه وایي د نبي علیه السلام ګستاخي شوې ده. ته د محمد رسول الله علیه السلام حکم نه ماتې، دا ګستاخي نه ده، دا څه شی ده؟ دا ښکلي ښکلي دوکانداران دي، دا ورونه ما نه خفه نه شي، د 100 روپو دوکان دی، جرنل سټور دی، سودا پکې پرته ده، وړه خرڅوي، وریجې خرڅوي، غوړي خرڅوي، پاکې پاکې سوداګانې، خو ضرور به ضرور په هغې کې سګرټ هم خرڅوي، نسوار هم خرڅوي. یا زما مسلمان وروره، دا غوړي پاک شی دی، دا وړه پاک شیز دی، دا نورې سوداګانې چینی خرڅول او دالونه خرڅول څومره پاک دي. دا پاکه سودا، پاکې روپۍ، پاک رزق د نسوار او د سګرټو په خرڅولو مه ګنده کوه. نو بیا څه وایي؟ بچي به مې څه خوري؟ یو لپه بچي را په غاړه دي، شیر وړه ګټمه. و زما مسلمان وروره، ته به د وینې قرباني څه ورکې؟ د وینې ته به د دې غوښو قرباني څه ورکې چې ته صرف دا قرباني نشي ورکولی چې په دکان کې ګنده او حرام شیز دا به نه خرڅوم. ولې ځکه یې نه بندوي؟ وایي بیا ګاک نه راځي، چې زر کسه راځي ګاک دی. د نسوارو او سګرټو سره خو به ټول 200 کسان لا نه تړلي په زرو کې، دا 200 دي نه راځي. ته الله نه پیژنې، الله ته الرزاق وایي، الله بې حده ډېر رزق ورکوي، الله به دله پکې برکت واچوي.